سلامونه دوستانو، ښه راغلاست. جاوید خان ما امید دی چې ټول به روغ جوړي. دوستانو په نننۍ ویډیو کې زه تاسو دې باندې کار کوم چې تاسو څنګه کولی شئ د فېسبوک نه په اسانه طریقې سره ویډیو ډاونلوډ کړئ. نو د ویډیو ډاونلوډولو ډیره اسانه او ډیره سمپل طریقه. نو مخامخ وګورئ دوستانو، ما سره په سکرین باندې فېسبوک دی. زه به فېسبوک را خلاص کړم داسې، او دلته کې وګورئ دوستانو د ویډیو برخې ته به راشم، او دلته به دوستانو وګورو یو ویډیو به دې نه خوښه کړو. ښه دلته وګورئ دوستانو، مثال دغه یو ویډیو زه غواړم چې څه کړمه، ډاونلوډ یې کړمه. نو دې باندې به داسې د موبایل کې کلیک کړئ. دا ویډیو وګورئ دوستانو، ستاسو مخ ته راغله جلا بل سکرین کې، او بره وګورئ دوستانو دا 3 ډاټس یا 3 نقطې دي، دې باندې به تاسو داسې کلیک وکړئ او دې ځای کې به د دې ویډیو لینک را کاپي کړئ. دلته وګورئ کاپي لینک، دې کاپي لینک باندې به داسې کلیک وکړئ. دوستانو د دې ویډیو لینک زما سره را کاپي شو، او اوس به زه له دې نه داسې بهر شم، فېسبوک به بند کړم داسې. اوس به راشم دوستانو خپل کروم براوسر ته، کروم براوسر به دې نه را خلاص کړم. دلته به راشي دوستانو، تاسو به په کروم کې څه را خلاص کړئ، ګوګل به را خلاص کړئ. نو وګورئ دوستانو زما سره ګوګل را خلاص شوم. دې ځای کې به ورته تاسو ولیکئ en.savefrom.net، دا به ورته ولیکئ او لاندې نه به یې سرچ کړئ. دوستانو مخامخ چې اول نمبر کوم یو ویب سایټ تاسو سره راغلی https en.savefrom.net، دا به تاسو را خلاص کړئ. ښه دلته چې دوستانو کله تاسو savefrom.net ته راغلی، دغه ځای کې وګورئ د ډاونلوډ URL دې باندې به داسې کلیک وکړئ او خپل لینک به دلته پیسټ کړئ. دا لینک د ویډیو چې پیسټ شو، اوس وګورئ اتومات دا سرچ کړي او دا ویډیو راواخیسته، او دلته وګورئ ډاونلوډ MP4 دې باندې به تاسو کلیک وکړئ دې بټن باندې. او اوس وګورئ دوستانو چې اسانه طریقې سره دا ویډیو به تاسو څه شي په یو څو شیبو کې ډاونلوډ شي. نو دلته وګورئ دوستانو د دې ویډیو ډاونلوډ زما سره شروع شو، او اوس په یو څو شیبو کې به دا ما سره ډاونلوډ شي. که چېرته غواړئ چې دوستانو تاسو د دې ویډیو ډاونلوډ وګورئ چې څومره ډاونلوډ شوې ده یا څومره د مخکې تللې او څومره وخت کې به ډاونلوډېږي، نو تاسو به همدې کروم کې بره د 3 ډاټس یا 3 نقطو باندې داسې کلیک وکړئ، او د دې نه وروسته کې به ډاونلوډ باندې کلیک وکړئ. دلته وګورئ دوستانو دا ویډیو ډېره کمه پاتې ده، اوس به زما سره څه شي، ډاونلوډ به شي. نو وګورئ دوستانو دا ویډیو زما سره ډاونلوډ شو، او زه به اوس لاړ شم ګیلري کې به تاسو ته وښیم. دلته راغلم دوستانو، ګیلري به داسې را خلاصه کړو، او دلته کې وګورئ دې ځینې دا ویډیو به زه پلی کوم. امید ده دوستانو چې نننۍ ویډیو به مو خوښه شوې وي. د داسې نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل ځان سره سبسکرایب کړئ، او ویډیو خامخا ملګرو سره شریکه کړئ چې هغوی ترېنه هم ګټه واخلي. ښه وخت، الله پامان.